السلام علیکم دا بسو د خورې 50 رقم دی دلته دې دی دا درځي ولې نه خرڅه بس غریبانان دي سو کم وړه وړه بچي دي سو کم مجبوری ده پر دي خرچه کور کرایه دي خرچه کم زنه راوړم دمرا را بس الله مالک دي غریبي ده پر راغلي دي درځي هم خرڅه که سب دا ټیم خرڅه دا ته درځي هم خرڅه کنه سب د شپې رو دي بس دای خرڅم دي کور ته زم دا رسول ټوله دا ټول د سودي دا او سلور نیم زار را ټوله ټول نه والم بیا به ستا مرزي ده بیا به چټي شي زما را کټوله دا به زما وسره کیره دې مخه ته کینه اوس ته وروړه دا رسول ورته دا رسول په ورته 5000 مصرف نور نشته ما ته زر نشته پس چې سره نشته ټول استاش وي الله دې زړه ارمان پورا کړي خور داسې کارو کا کنه دا خو دې خرڅ کړل کنه دام دل در کومه دا یو څه زما خبره ده کېره وګو نن بلاله شي خپل بچو سره دمو کا خپل بچو سره خپل ټایم تیر کا نن دل الله پکړه خپل مزدوري درکړه دا به سبا روبا سي سبا به خرڅ کړي دا ټیک ده را یقین کوا زما دومره مجبوری ده 9000 روپیا کور کرایا ده پتا نشته زما روزه څنګه 19 سم الله مالک دې مجبوری ده پر راغله زما می خوشاله غنه دلته اوس سونه ټایم دې ګرځم او بس الله مالک نن خو د خدای په ډېر خولي مزدوري درکړه کنه پدې خوشاله ورکه الله دې زړه ارمان پورا کړي الله دې نصیب خشتا کې الله دې جوانی کې برکت دا والا مورې الله خو دې کور کې مور خور لا حاجه نصیب اوس کور دلار شي چټیو کا سبب بیا الله شته الله دې خوشاله کړي السلام علیکم هغه څنګه سر روجه نه په دې روجه کې دوه تیس رواني بس سبا کې شوق نه یې نو بس ما وی دته مې بابا له आवाज ورکول د مو هم چې د مو یو فیصلو کا بابا ته مو د لانجه د سوچته نه دریم چې فیصلو کی اوس رواني مو کپڑے خلو اختر لا نو زه ورته ما سپینې خلو دی وی تورې خلو دته مای بابا باندې فیصله کو چې بابا ما سره به تورې کپڑے مزه کوي کسپینې نه سپینې والے سپینې بټی کې سپینې والے جی نو دته زه راګم دې زمانه منی نه سپینې والے دارې باندې یو شانتي والے خسور کې او تاسو څنګه رنګ غشته ما هو نه دی ما خو بلا شي د مرګ پوری کی دونه شته اختر لاینې دی غشته نو اختر له چې والي نو جوړه به څنګه جوړه ته بلا پیسې غواړي دا چا سره ولې سوم لګي پدې وسوم پیسې لګي لکه څه اندازه ده کم نه کم قوت سره خو جوړې چې کم نه کم گزاره سره کوي او چې اخلي پسوره سوډه یاره دا ما ته تاسو نه کړی اسې انداز ولې تا نه دی غشته جدا چې ته مخکې او مغستې اوس خو ډېر مونږ شو نیم دی غستې بس او زما پلار چې کم دی جی هغه ځان سپینې کپړې غشتي ها اختر ما ولا غشتي دا د کار کوي نو هغه زما پلار دی نو تاسو مو مشران نه دا مور او پلار ډېر خیال ساته ولې چې هغه ډېر خوارې کړې ډېر مهنتونه کړې کنه او ډېر خوشاله کړې زوی مې شو او د زوی باندې څون ساده منشته زما یو زوی دی هغه بس بیل شوی واده مو لکړې کال پس بیل شوی خرچه مرچه وزانه که خرچه را کوله مونږ سبا روزه کې امنه تړلې والي دا روزه خو د عبادت ته دې کې وسړی عبادت کوي دا دې کې تر څو غټي دې کې ورځ کله 800 کله 600 کله 500 لخر مثال دی چې سو کیلو سو بلې کې چې نه اختر پر رسول دي اختر پورا خو بیګه خلک اعتکاف ته ناستي نو ما په خیال بیا باندې نه ورځي پاتې نه خرځي دي په نه خرځه کې چې ته 0 روپیا راځم غټې کنه بابا نو 9000 روپیا شوي ټیک دی ټیک شو زوې ما لک سایت ته شګاړې دي زوې کنه دا روزه نه دا چې تاسو په کور کې تیرګه خپل منځونه عبادتونه پکې وکې او د روزې نه پس بس بیا خاصه بس بیا الله شته چې څنګه دا روزه الله پاک دغه ستې راکړه بس بیا الله
دا اختر په لومړنۍ ورځ به زه مرکز کې خدمت شروع کېږي 3 ورځې بلته تېروم نو بس بیا به راځم بس بیا به او چې دا روژه هم دغسې تېره کړې ښه ښکلې په سکون نو څنګه وي ښه خبره ده دا خو ډېر د عبادت میاشت ده خدای په دواړه جانه خوشحاله کړه 9000 روپۍ راځي بابا خو 9000 نه 1000 روپۍ ستاسو د دمې خدای دې له جزای خیر درکړي امین خدای دې په دواړه جانه خیر درکړي او خدای دې غمونو مصیبتونو نه وساته او بس کور والم پالج والي په یو لاس او په یو خوا باندې ګوټ دی بس هغې له بس علاج کوو نو بس یو کار خو نه دی زما خدای دې دین په دنیا خوشحاله کا خدای په عمر کې برکت نه بیبي پالج والے نو دا خو اوس چې کم دی نو نه به د بیبي کپړې اختر له به دې ځان لا غشتي یا دا چې دا کار ولې وچلو بس دا دارو درمل دا بس خدای دې بل خیر درکړي بس نه کنه زه ستا بچی یم کنه چې ناسې ما نو چې زه وایم چې زما مور پلار نوې کپړې کړي چې زما چې تاسو هم نوې کپړې واچوئ دا 2 نوټه نه دي بابا دا یو نوټ ستا د کپړو ستا د کپړو دا یو نوټ د بیبي د کپړو بیبي ته به وویې وی هغه خپل زوی خو داسې شو خو یو بل زوی دی نن راغلی و ویې چې دا به زما طرفه بیبي لور رسئ خدای دې دین په دنیا خوشحاله کا او خدای چرې بې پردې کوم او خدای دې لر څه ډېر تېر درکړي او خدای مجې عمرو نه بار بار بوزه بار بار بوزه بالکل دا روژه چې تاسو دغسې تېره کړئ خپل عبادتونه مونځونه پکې وکړئ دا د الله درکړئ مونږ یې بهانه یو د روژې نه پس چې کله اختر تېر شي بیا الله شته بیا الله شته جي بالکل خوشحاله به دې مزدورې وګوره خوشحاله به نه یم چې تا دونه اخلاص وکړو خدای هم د غمونو نه وساته خدای هم د مصیبتونو نه وساته سو کمزور کا مجبور وی یا که سو چرتا مزدور وی خوچ نکڑ چاہتا سوالا تا امداد ورسا ضرور وی